ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب بې ادب دا کومې وایي چې د مړو په سړکونه ننوتلی ته نه پوهېږې چې دا د مړو سپکاوی دی ډاکټر صاحب زه ژوندی یم خو تاسو له مړو څخه اچولی یم احمقه مړي نو کله خبرې کولی شي خامخا روغ سړی یې روغ سړی نه یم د سختو ټپونو له امله بېهوشه شوی یم خو تاسو په مړو کې حساب کړی یم چوپ شه احمقه ټول ډاکټران وایي چې مړ یې او ته وایي چې ژوندی یم ډاکټر صاحب قسم په خدای چې ژوندی یم احمقه ډاکټران پوهېږي که ته چې ډاکټران وایي مړ یې نو بس مړ یې ډاکټر صاحب ته خو مې یو ځل له دوی څخه تر وباسه بیا به کله وګورې چې ژوندی یم چوپ شه بې ادبه ارامه پرېږده مړی خبرې نه کوي که ژوندی هم یې اوس په مړو کې حسابېږي ډاکټر صاحب خیر د ما تر وباسه وړو وړو بچي لرم ښه سمه ده راباسم دی خو یو شرط لرم هغه دا چې چاته به نه وایي چې موږ ژوندي کسان هم په مړو کې حسابوو او شیان یې جیب ته کوو په غبرګو سترګو ډاکټر صاحب چاته به خوله هم چوله نه کړم خو د خدای په دی ژر مې تر وباسه چې له یخنۍ نه مړ کېږم سمه ده راباسم دی هله ژر راوځه منډه که چې څوک دې ونه ویني یاره قلندره سم د عقل سمندر یې ډاکټران ناروغان جوړوي خو ته مړي ژوندي کوې